د نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. خوست د خوست ښار په ختیځه څنډه کې د خوست والي په لارښوونه د ولایتي نومونې کمیسیون لخوا د سبزي منډوي څلورلارې د ډاکټر ناکامورا په نوم ونومول شوه. د خوست مرستیال والي ښاغلی عبدالواحد پټان په دې مراسمو کې وویل د افغانستان یو خواخوږی او د افغانانو په ابادۍ مین شخصیت ډاکټر ناکامورا و. ولسمشر غني وایي هغه پروژې چې جاپاني ډاکټر ناکامورا د افغانستان په ختیځ کې اجرا کړې د په نوم ونومول شوې. طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د تېرې یوې اونۍ په دوران کې د بلخ ولایت په 4 ولسوالیو کې ورسره 40 تن عسکر، پولیس او اربکیان یوځای شوي دي. په امریکا کې څېړنه شوې ده چې په اوبر ټیکسي سیسټم کې په وروستیو 2 کلونو کې له 6,000 څخه زیاتې د جنسي ځورونې پیښې ثبت شوې دي. سعودي د امریکا د سمندري ځواکونو په یوه هډه کې سعودي پیلوټ 3 کسان وژلي او ګڼ نور کسان یې ژوبل کړي هم دي. دغه پیښه په روزایي وخت د جمعې په سهار په فلوریډا ایالت کې په پینساکولا هوایي اډه کې رامنځته شوې ده. امریکایي چارواکي وایي چې بریدګر سعید الشمراني د سعودي تبع و. طالبان نن شنبه د ډسمبر پر 1 لیندۍ پر 14 د قطر مرکز دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې درېدلې خبرې یو ځل بیا رسما پیل شوې. سعودي وروسته تر هغه چې د سعودي د هوایي ځواکونو یو زده کړیال پیلوټ محمد سعید الشمراني چې د امریکا د فلوریډا ایالت په یو پوځي اډه کې د الوتکو پر زده کړو بوخت و، په خپلو هم ټولګیوالې ډزې وکړې او د 3 تنو د وژل کېدو په ګډون یې 10 تنو امریکایي وګړو ته مرژوبله ور واړوله. تازه د سعودي پاچا دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده او ویلي دي چې دا شخص له موږ څخه نه و. کابل خپرېدونکي ویسا ورځپاڼې کابل او دوحې ته د امریکا د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په اړه لیکل کړي دي چې د باوري سرچینو له قوله وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې وروسته پړاو ته رسېدلې دي، خو د بین الافغاني خبرو مسله لا هم پر خپل ځای پاتې ده. اختر منګل د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وایي چې ریاستي ادارو اوس د ښځو نیولو ته لاس اچولی دی او صوبایي حکومت هم د دې خبرو تپوس له مرکزي حکومت څخه نشي کولی. اختر منګل وایي چې پاکستاني ریاست داسې ویډیو خپره کړې چې د بلوچو ښځو مخې ته درنې وسلې پکې ښکاره کوي. د کندهار چارواکي وایي چې تېره شپه په نیش ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو مرکز له منځه وړی دی او 15 طالب وسلوال یې وژلي دي. د کندهار د والي ویاند بهیر احمدي وایي تېره شپه 03 ځانګړې قطعې د نیش ولسوالۍ په کشخنجک سیمه کې عملیات کړي دي. عراق امنیتي سرچینې او روغتیایي مسؤلین وایي دغه هیواد په پلازمینه بغداد کې پر معترضینو وسلوالو برید شوی دی چې نږدې 60 تنه پکې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. اسرائیل بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر پر 5 د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د پرتګال پلازمینه لیزبون کې د دوی د لیدنې پر مهال وکړې که چیرې زه بیا رئیس جمهور د اسرائیلو شم نو ډیر هغه کارونه به وکړم چې اسلامي ممالکو ته پکې نقص وي. غزني تېره ورځ د غزني ښار د روضې سیمه کې د ملکي وګړو پر موټر د مای چاودنه شوې چې پکې یو کس شهید شوی او 2 نور ژوبل شوي دي. ټپي کسان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي او تر درملنې لاندې دي. د غزني امنیه قومندانۍ وایي چې دغه ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و. پانیپت په نامه د هند او بالیوډ سینما هغه فلم چې په ټوله نړۍ کې د هندوانو د ګډون ګڼ شمېر افغانان هم سترګې پر لار وه. د ډسمبر پر 4 نیټه نندارې ته وړاندې شو. ځینو افغانانو سره د اندېښنه پیدا شوه ګواکې د فلم جوړونکو به تاریخي حقایق له پامه غورځولي وي او د احمدشاه بابا شخصیت او رول ته ښایي په فلم کې سپکاوی شوی وي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره ورځ له تازه مهمو او لنډو خبرونو څخه ځان خبر کړئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ.